الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه أن يردهما صفرا. رواه ابن ماجه. قدرمنو كتنكو مسلمانان ورونو خويندو، الله رب العالمين في القرآن الكريم كي فرماي: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مطلب دا دی چې خامخا به مونږه امتحان کوو په تاسو باندې، ابتلا به راولو په تاسو باندې، او دا امتحان به چې کومه دی نو کله ناکله د یرې په شکل کې وي. الله به په تاسو باندې یره راولي د جنگ د دشمن، او کله ناکله به دا امتحان دا د لوږې وي، الله به په تاسو باندې لوږه راولي، او کله ناکله به دا امتحان د مالونو د کموالي په شکل کې وي چې الله رب العالمین به تاسو د مالدارۍ نه غریبۍ ته ورسوي، تاسو به فقیران کی، او کله ناکله به دا مصیبت او دا مشکلات د مرګونو په شکل کې وي چې الله رب العالمین به ستاسو نه ستاسو اقربا، ستاسو محبوبین، ستاسو اولاد وغیر ذلك، دا به الله رب العالمین ستاسو نه وفات کی، دا به ستاسو نه مړه کی. او کله ناکله به دا امتحانونه د سرمایې او د باغونو د میوو د ختمېدلو او د فاسدېدلو په شکل کې وي چې الله رب العالمین به ستاسو تجارت او کار او کسب چې کومه دی نو دا به یو ځل نه خراب شي، دا به ختم شي. مطلب دا دی د دې ټول آیات چې الله رب العالمین به خامخا په تاسو باندې ابتلاءات راولي، امتحانونه به په تاسو باندې په دنیا کې الله رب العالمین راولي. دا وجه د زما محترمو چې الله رب العالمین د دنیا ته دار ابتلا ویلی دی، یعنی د امتحانونو ځای، د مصیبتونو ځای ورته الله رب العالمین ویلی دی. په دې دنیا کې مصیبتونه په هر چا باندې راځي. دا مصیبتونه په مسلمان هم راځي او په کافر باندې هم راځي. د مصیبتونو تعلق د ایمان سره او د کفر سره نه دی، بلکې د دې تعلق د الله رب العالمین د یو سنت او د الله رب العالمین د یوې طریقې او د یو حکمت سره دی چې د دغه حکمت موافق دا مصیبت الله رب العالمین په هر انسان باندې راولي. داسې نه ده لکه زمونږ د بعضو عامو مسلمانانو دا نظریه ده، د هغوی دا سوچ دی چې مصیبت په هغه چا راځي چې ګنې د چا نه الله رب العالمین خفه وي خامخا، او یا کم کس د الله رب العالمین بدي شي، الله ورسره دشمني کوي، نو د دې وجې نه ګنې په دې باندې مصیبتونه راځي. نه، بلکې داسې نه ده. د دې خبرې وضاحت رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې کړی دی. صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې دا د مصیبتونو والا خلک څوک وي، مصیبت په چا باندې راځي، یا ډیر مصیبتونه په کم قسم خلکو باندې راځي چې مونږ وپېژنو. او شاید چې د صحابو په زړه کې هم دا اشکال او دا یو نوعه کوشش د هغوی دا و چې دا مصیبتونو والا وپېژني چې آیا په رښتیا باندې دا مصیبتونه صرف په کفارو باندې او په بدترینو خلکو راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې جواب کوي چې الانبیاء فالامثل ثم الامثل فالامثل یبتلى الرجل بحسب دینه. امتحان چې کومه دی دا په انبیاو باندې ډېر راځي، مصیبتونه په انبیاو باندې ډېر راځي.
او بیا د انبیاو نه وروسته چې څوک د انبیاو سره ډېر مشابهت لري د هغوی ډېر تابعدار وي او څوک په درجه کې د نورو خلکو نه د عامو خلکو نه زیات وي په هغې باندې الله رب العالمین دا امتحانات راولي او ورسره دا وضاحت هم رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي چې هر یو انسان باندې الله رب العالمین امتحان او مصیبت راولي د دې د دین موافق که دې په دیندارۍ کې او په تقوا کې او په نیکۍ کې د ده مرتبه اوچته وه په همدغه مرتبه باندې به الله رب العالمین په ده باندې امتحان هم راولي دا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه بل حدیث کې فرمایي چې ان عظم الجزاء مع عظم البلاء حکمت په دې کې دا دی چې الله رب العالمین په نیکانو خلکو په ښو خلکو باندې امتحانونه مصیبتونه ډېر راولي ځکه چې بیا الله رب العالمین دې له بدلې هم غټې غټې ورکوي د دنیا به څه مصیبتي د دنیا به څه مشکلاتي الله رب العالمین د دې انسانانو دپاره د دې نیکانو خلکو دپاره په آخرت کې غټې غټې مرتبې او غټې غټې بدلې الله رب العالمین د دې دپاره تیاري کړي نو ځکه پې الله رب العالمین دا امتحانات راولي نو داسې نه ده چې ګنې دا امتحانات او دا مصیبتونه صرف په کفارو راځي یا دا صرف په بدکارو خلکو راځي او په نیکانو خلکو باندې به نه راځي ډېر مسلمانان وروڼه زموږ ګورو چې کله په هغې باندې یو معمولي مصیبت راشي نو هغوی د کفارو شان خبره په دغه وخت کې کوي چې ګویا چې الله رب العالمین زما نه خفه دی او الله رب العالمین چې کومه دی نو زما اهانت وکړو الله رب العالمین زما امداد نه کوي په ما باندې مصیبتونه راولي او بعضې پکې حتی د کفر درجې ته رسیږي دا وایي چې یا الله تا صرف زه غریب ګوندلی وم چې په ما دې دا امتحان راوستلو حالانکې دې د دغه صحیح فلسفې نه او د دغه حکمتونو نه نه خبر چې الله رب العالمین دا مصیبت په چا باندې راولي او ولې راولي زما محترمو د دې مصیبتونو د راتللو په انسانانو باندې ډېر زیات حکمتونه دي د الله رب العالمین من جمله د دغه حکمتونو نه او د دغه فلسفو نه دا هم ده چې الله رب العالمین په دې انسان باندې امتحان کوي او الله رب العالمین د دې انسان دا تضرع د دې د عاجزي دا خوښه ده دا یو بیل مستقل عبادت دی چې د انسان د مصیبت په وخت کې الله ته متوجه شي الله ته زاري وکړي د الله رب العالمین نه څه وغواړي نو د دې دپاره الله رب العالمین کله ناکله په انسان باندې مصیبت راولي کله ناکله الله رب العالمین یو انسان وګوري چې ډېر زیات په خوشمعاشۍ کې او ډېر زیات په د دنیا په خوندونو کې ورډوب شوي نو د دې نه الله رب العالمین هېڅ ته هیر شي خپل عبادت ته هیر شي په تکبر او په غرور کې راشي نو الله رب العالمین په دې باندې امتحان راولي چې دغه امتحان د یو انسان دپاره د یو وارننګ او د یو خبرداري حیثیت لري انسان په دې سره واپس خپل مقام ته راشي خپل مقام وپېژني چې زه انسان یم په ما باندې دا مصیبتونه راتللی شي او زما دپاره دا تکبر دا نه دی په کار نو یو حکمت په دې کې دا هم وي ستاسو ذهن ته به دا راځي زما محترمو چې ګنې دا مصیبتونه په ښو خلکو باندې راځي نو دا ګنې ښه کار دی یا آیا د دې مصیبتونو غوښتل ګنې په کار دي چې موږ د الله نه د دې سوال وکړو چې الله دې په موږ مصیبتونه راولي یعنې هېڅ چېرې داسې خبره نه ده بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت کړی دی صحابه کرامو ته بار بار رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولیدلو چې دا صحابي د ډېرې بیمارۍ د وجې نه د ډېرو مصیبتونو د وجې نه داسې خراب شوی و دا جسم یې داسې بېکاره شوی په حدیث کې داسې لفظ راځي لکه د چرګې د یو چرګوټي په شان د یو بچي په شان داسې دا بڼې مڼې چې تیوتې وي او داسې بېکاره هیئت شانې چې وي دغه شانتې د دې صحابي نه یا د دې سړي نه دغسې حال د ده شوی و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې د بصیرت والا و هغه ته پته ولګېدله نو د دې سړي نه یې تپوس وکړو چې آیا تا د الله رب العالمین نه د دې متعلق څه سوال څه مطالبه کړې وه نو دا صحابي ورته وایي چې ما د الله رب العالمین نه دا سوال کړی چې یا الله په آخرت کې چې ته ماله کوم عذاب راکړي هغه ماله ته په دنیا کې راکړي چې په آخرت کې په ما باندې کوم عذاب نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې صحابي باندې رد وکړو د دې دا کار چې کومه ده نو ناشنا وګڼلو چې دا ولې داسې کول ولې دې داسې دعا نه کوله چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الله په دنیا کې موږ له ښایسته زندګي راکړي او په آخرت کې موږ له ښایسته زندګي راکړي الله رب العالمین ته خو داسې ګران کار نه دی
چې ګنې په آخرت کې ورکولی شي نو په دنیا کې نشي درکولی. د دې وجې نه ښه دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا ښودلې ده چې سړی ځان نه د دنیا هم ښایسته زندګي غواړي، د دنیا په باره کې هم د الله رب العالمین نه دعاګانې کوي او د آخرت د زندګۍ په باره کې هم د الله رب العالمین نه دعاګانې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله د مصیبتونو نه د بچاو او د مصیبتونو د نه راتلو دعاګانې کولې. بار بار رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. یا الله د مصیبتونو د راتللو نه مونږ په تا پورې پناه غواړو. او صحابو ته په دې باندې امر کولو چې تاسو هم د مصیبتونو نه د الله رب العالمین پناه غواړئ چې په تاسو مصیبتونه رانشي، امتحانات په تاسو باندې نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث کې فرمایي چې تاسو کې دې څوک د جنگ او د قتال ارزو او ارمان نه کوي، دا دې نه وایي چې جنگ دې راشي خیر دی، په دې کې شهادتونه دي، په دې کې مزې دي او الله دې په موږ باندې جنگ مسلط کړي چې د کفارو سره جنگ راشي. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کار به تاسو نه کوئ، ځکه چې جنگ مصیبت دی او مصیبت غوښتل په ځان باندې دا ښه کار نه دی. او چې کله جنگ په تاسو باندې راشي، جنگ په تاسو مسلط شي، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فثبتو، اوس تاسو په هغې کې ثابت قدمه شئ. لیکن د مخکې نه جنگ غوښتل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع د دې وجې نه کړې ده چې د دې مصیبتونو نه ځان خلاصول دا شرعي طریقه ده او مصیبتونو کې ځان واقع کول دا ګنې کوم ښه کار نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت کړی دی. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مصیبت نه د ځان خلاصولو مختلفې طریقې ښودلې دي. ډېرې زیاتې طریقې دي چې د هغې په وجه باندې سړی د شته مصیبت نه هم بچ کېدلی شي. نو د را روان مصیبت چې کومه دی د هغې نه هم انسان ځان خلاصولی شي که چېرته دغه طریقې سړی اختیار کړي. په دغه طریقو کې یوه اهمه طریقه دا د دعا د زما محترمو. په دعا سره الله رب العالمین مصیبتونه بچ کوي، انسان د دې مصیبتونو نه الله رب العالمین خلاصوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا ډېر زیات اهمیت بیان کړی دی او خاص کر د مصیبت نه د ځان په خلاصولو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا ترغیب ورکړی. علي رضی الله تعالی عنه فرمایي: ادفعوا افواج البلاء بالدعاء. د امتحاناتو او د مصیبتونو د مشکلاتو افواج او فوجونه چې کوم دي دا تاسو دفع کوي، ختم کوي په امتحان سره، په دعا سره. یعنی په دعا سره دغه امتحانونه، دغه مشکلات او دغه مصیبتونه الله رب العالمین خلاصوي. دعا زما محترمو دا د خیر یوه غټه دروازه ده، یو غټ باب دی، یو عظیم باب دی. دا چې به الله رب العالمین په چا باندې کلا وکړله نو په دې انسان باندې بیا رحمتونه، برکتونه، په دې انسان باندې هر قسمه خیرونه چې کومه دی بیا لکه د باران په شان پرله پسې راورېږي. دعا یوازې دا نه ده چې ګنې د خپله یو ضرورت د هغې سوال دی او د هغې ګنې صرف مطالبه ده، بلکې دا عبادت هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار دا خبره کړې ده چې الدعاء هو العباده. دعا چې کومه ده دا عبادت دی. بل حدیث کې داسې فرمایي چې الدعاء مخ العباده. دعا چې کومه دی دا د عبادت مازغري، د عبادت هغه اصل شی چې کوم لوبې لوباب چې ورته ویلی کېږي. دعا دا شان حیثیت لري زما محترم. د دعا منزله او مرتبه دا هم ده چې الله رب العالمین په دې سره هر قسمه تکلیفونه بچ کوي، هر قسمه شرونو نه الله رب العالمین دا انسان خلاصوي. الله رب العالمین په دې سره بندي دروازې الله رب العالمین کولاوي. الله رب العالمین د انسان له په دې باندې اجر ورکوي. په دې انسان کې الله رب العالمین تکبر د دې د وجې نه ختموي. او دعا د دې سره سره په الله باندې توکل دی، توکل کول دی په الله رب العالمین باندې چې دا یو عظیم عبادت دی او دا په دعا سره پیدا کیږي. تکبر یو بد صفت دی چې الله رب العالمین دې ته ردا خپل څادر یې ورته ویلی دی، لیکن د دې نه که سړی بچ کېږي نو هم د دعا په وجه باندې بچ کېږي. د دعا په وجه باندې الله رب العالمین را روان مصیبتونه هم ختموي او شته مصیبتونه چې کوم دي نو دا هم الله رب العالمین د انسان نه بچ کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې فرمایي چې الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا فایده ورکوي د هغه مصیبتونو نه هم چې کوم نازل شوي دي په تا باندې،
نو هم د الله رب العالمین نه د دې په باره کې سوال وکړه، د الله رب العالمین نه وغواړه، الله رب العالمین تا د دغه شته مصیبت نه بچ کوي. نو همدارنګې د دعا په وجه باندې چې کوم مصیبتونه لا نه دي راغلي او را روان دي، دغه هم الله رب العالمین ستا نه بچ کوي. زما محترمو، دعا په وجه باندې یو غټ کار چې کېږي، یو غټه منزله د دعا، یو غټه مرتبه چې دا هغه دا ده چې په دې سره الله رب العالمین تقدیر بدلوي. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا يرد القضاء الا الدعاء. په صله رحمۍ سره الله رب العالمین عمر زیاتوي او په دعا سره الله رب العالمین د انسان تقدیر بدلوي. تقدیر په دوه قسمه دی چې علما د هغې په خپلو مواضعو کې د هغې وضاحت کوي. یو ته ویلی کېږي تقدیر مبرم چې په هغې کې هېڅ قسمه تبدیلي نه راځي، او یو قسمه تقدیر داسې دی چې هغې ته تقدیر معلق ویلی کېږي. تقدیر معلق دا معنا ده چې الله رب العالمین مخکې د دې کار د پیدا کېدلو نه الله رب العالمین دا لیکلي که چېرته دا انسان دعا وکړي، نو مثلا الله رب العالمین به د انسان له د دې دا مطالبه ورکوي، دله به اولاد ورکوي، دله به مال ورکوي، او که چېرته دې دعا ونه کړي نو الله رب العالمین به دله بیا دا مال، دا اولاد، دا څومره مطالبې د انسان چې دي دا به نه ورکوي. نو د دې وجې نه په دعا سره دا قسمه تقدیر چې علما ورته تقدیر مبرم وایي، شیخ ابن باز رحمه الله د دې وضاحت کړی دی. دا قسم تقدیر الله رب العالمین په دې سره بدلوي، او دا هر څه د الله رب العالمین په علم کې د مخکې نه وي، الله ته دا پته وي چې په دې انسان به دا مصیبت راځي او دا انسان به بیا دا دعا کوي، د دې دعا په وجه باندې به د دې انسان دا تقدیر بدلیږي، یا دا مصیبت به په دې انسان باندې راځي که چېرته دا انسان دعا ونه کړي، او که چېرته دعا وکړي دا مصیبت به الله رب العالمین د دې انسان نه دفع کوي، دا به الله رب العالمین ختموي. دعا یو غټ عبادت دی زما محترمو. په انسان کې په دې سره خشوع راځي، خضوع په انسان کې راځي، عاجزي په انسان کې راځي، او نور ډېر فواید چې هغه د دعا دي، او علماو په دې باندې باقاعده غټ غټ کتابونه لیکلي دي چې هغه په یو ادنا مسلمان باندې هم دا خبره پټه نه راځي. ډېر کله ته زما محترمو زموږ مسلمانان دا وایي چې یاره ما دعاګانې وکړلې لیکن زما دعا قبوله نه شوله. نو د هر یو عبادت یو خپله طریقه وي، یو خپل آداب وي، که په هغه آدابو باندې یو عبادت ونه شي هغه سرته نه رسېږي. د دې وجې نه د دعا دپاره خپل آداب دي چې مختصر یې مونږ بیانو. یو ادب د دعا دا دی چې انسان کې توحید وي، انسان موحد وي، چېرته باباګانو له نه ورځي، چېرته د شرک اډو له نه ورځي، نو الله رب العالمین د انسان دعا قبلوي. او دویم ادب د دعا دا دی چې د دعا د کولو هغه صحیح طریقه چې کومه ده دا زموږ عام مسلمانانو ته نه وي یاده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو احادیثو کې د دعا طریقه ورښودلې ده چې په دعا کې باید شروع په د الله په حمد باندې وشي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درود باندې وشي، او د هغې نه بعد چې کومه دعا کېږي د الله رب العالمین قبلوي. بل ادب د دعا چې کومه دی هغه قبلې ته مخ کول دي، او لاسونه اسمان ته والله رب العالمین طرف ته اوچتول دي. همدارنګې په دعا کې عجله او جلتي نه کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان دې داسې نه وي چې دعوت ربي فلم یستجیب لی، ما دعا وکړله لیکن زما دعا قبوله نه شوله، بلکې دا انسان به انتظار کوي الله رب العالمین کله ناکله دې ته ډایرکټ دغه د دې دا مطالبه ورکړي، او کله ناکله دې دپاره دا ذخیره کې وروسته یې پرېږدي. نور ډېر آداب د دعا چې هغه علماو ذکر کړي دي، په حدیثو کې د هغې ذکر راغلی دی. باید چې مسلمانان د چا چې دعا نه قبلیږي هغې باید دغې ته رجوع وکړي، او دا یاد کړي چې آداب د دعا څه دي تر څو زموږ او ستاسو دعاګانې قبولې شي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د قرآن او د حدیث فهم را په نصیب کړي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د دعا قسمه یو عظیم عبادت نه محرومه کوي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله. ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.